د دې کور څلېرویشت کسان په حق رسېدلي دي. زما خو مور مې وه او خور مې، یو مې کچر ورور و، نور یو مې بابا، یو مې تره و، یو مې تره زوی و، نور کور زنانه وي. تقریبا چې یاسې جنازې شوي دي او څه ماشومان لا ورک دي. دا کشر زوی هم ورک دی جي، نه دی پیدا شوی. حکومت ته طرف هم طرف ته لاس حکم نه راغلی یا نه راځي. ډي سي صاحب لا اوسه پورې نه راغلی، ډیپو زم نه دی راغلی او ولا مو خو ته ډېره سخته ګیره. نو بیګم هم لاړه، بچي هم لاړل او چې هغه هم مور پلار هم دوه خویندې هم یو خوری یې د سره پاتې څه شو؟ یو ورور دی جي صرف نه. دلته اذان و، دلته جومات و، دلته اجره وه، دلته خندا وه، دلته سر و، دلته ټپه وه، دلته مینه وه، دلته امن و، چاپېرچل و، هوا وه، فضا وه، خندا وه، ښکلا وه، بې وه او داجي وه. او دا ټول دوی وبیلل. څنګه جان خیر؟ السلام علیکم. طبیعت خیر؟ وعلیکم السلام. تاسو خیر جی؟ خیر خیریت دی؟ څنګه جانان خیر؟ خیر. د غره په سر سې کور نه جوړېږي صاحبه، بلا ځوانې وه نه شیخانو نظارې. دلته چې کور جوړې خپل جنت په پرېږدې. دا په مسافرت ګډ بلا ځوانان چې کله خبر شو چې صاحبه په کور خو صرف یو یتیم پاتې دی، باقي خې ټول یوړل. هر کور یو ځان له سانحه، یو ځان له کردارونه او ځان له تکلیفونه لري. د ګټو ته مې کتل د دې لاندې بلا کورونه خښ دي او د دې کورونو بلا خواږه هم چرته خښ دي. ما سره یو شاه زلمی ولاړ دی د ده واده، او دا خو ډېر لوی کور چې پای کې صرف د هلک څه پاتې شو. د دې کور څلېرویشت کسان په حق رسېدلي دي. ته مسافرت کې جی کوم ځای کې؟ زه ملیشیا کې. ملیشیا کې. تاسو څو کم وبیلل؟ جی زما خو مور مې وه او خور مې، یو مې کچر ورور و، نور یو مې بابا، یو مې تره و، یو مې تره زوی و، نور کور زنانه وي او ماشومان جی. پاتې څوک دي اوس؟ بس یو شپږ ماشومان سکولونو ته تللي وو، هغه پاتې شوي دي، او دوه ترونه مې سعودي عرب کې وو، او دا مې والي صاحب دی، دی په ما پسې ایرپورټ ته راغلی. یو مې بل ورور هغه په ما پسې راغلی ایرپورټ ته، او دوه ترونه مې چې کوم یو سکول ټیچر سکول ته تو، او بل پای ټایم کې دکاندار دی، پیر بابا کې زموږ دکان دی هلته تو. نو دی الله پاک بچ کړی جي. ستا واده؟ جی واده دې کله و؟ زما خو جمعې به دې ورځ زه کور ته راتلم، را روان وم په لار یم، او خالي اتوار باندې زما واده و. د سرو د رباب ټنګ د دې کوره پورته نه شو، یو سریکه وه غوغا وه چې دې کورونه پورته شو. ستاسو والد صاحب ولاړ دی؟ جي صاحب څنګه ته؟ الله در باندې اسانه کی. تاسو له خو بلا دنیا رو چلی دا په دا تکلیف دا سری چې دا تروم روم سړی ډېر لځي، ځکه چې تاسو سره خو اوس نو پاتې شي دي. یاره جی بس
پاتې خو مونږ الله تعالی دغه پنځه وروڼه پاتې کړي وو شپږم ورور پکې شهید شوی دی او نور خو د کور زنانه وي ژوندارانې کوروالا رویرې رویرونه دا به د کوم ځای نه راایستل جي دا چېرته جی بس بټۍ کې پیر بابا کې بۍ کې بلوخان کې بس د الله امتحان په موږ راغلی جي تاسو به د خپلو ځانانو خپلو بچو پسې ګرځېدل دا او په کومه د رشوګو نه به هم راویستل د ګټانو نه به هم راویستل شکو نه د ګټانو نه او الله دې د قوم او د خلکو د اجر ورکړي چې د کوم همت کړی دی او کوم دغه کړی دی په لاسو په بیلچانو په شیولو په هر شي باندې جي صحیح او ډېره غټه قرباني کړله د خلکو جي ستاسو سره څو کمرو کور و جي یاره تقریبا 35 38 کمرې کور جي کمرې دی او کور مکمل لکه دا کور نه شي نه پاتې شي لکه دا نشانونه ځای پاتې شي نور هیڅ هم نشته او جی دا وخت ریاست حکومت تاسو اوري خپل ملاتړي کوي څه غوښتنې مشته جي یاره جی بل عوام چې څه کړي دي هغه موږ ته معلوم دي حکومت ته طرف هم طرف ته لاسو کوم نه راغلي یا نه راځي ډي سي بنه زم لاوي اوس پورې نه راغلي څوک ډي سي چې لاوي اوس پورې نه راغلي ډیپو زم نه راغلي او ولا مو ته ډیره سخت ګیله د مو سار د مشوره م کړی دا چې پریس بکو ان شاء الله ولی مونږ په دغه کې هنو د بنیر حصہ نه قدر نه کرو چې زمون ډي سي سي زمون ولې نه راغلي اوس پورې ډي سي سي د اوسه پورې نه غوښم حکومت راغله مونږ ولیدو دا ولې دا خاموشي ولې ده بس زمون سیاسي خلک مونږ سیاسي نه او بشونه چې وای زمون 83 مواتي دالته 81 مواتي کبوته وګوري زمون د ټول بنیر نه خاص کر زمونږ د قدرناک نراواله د پیر بابا ټول بازار د قیامت کې بسوک سیاست پالي او سوک په مخ مروت پالي یار نو نشوي لکه مونږ سیاسي وي جو زم سره ډیر راغلي مونږ سره بناسو مونږ سیاسي نه او بل دا وګوره حالات چې نه لاش نه کوڅشته موږ الټه زو خلکو نکسیویټر یو څه بل څه غواړو چې راځم لار سي کې موږ ټلک سیټه کوي ملمانه راځي خلک راځي سامان راځي وسه داسې کیسه مسله باندې شي یو گاډي نه راغلی هغه یو نکسیویټر موږ خلکو ته مينت کو زه خپل ما درې کسان ته مينت کړی چې راشه موږ لار سي کې دومره کوي چې موږ پیدل پیتلو لایق شوم واو تاریخ دا ټپې بری چتنی ور چې د کور سلیر شوبېلې او څوک ته پوسلم ناراضي ستاسو دغه کوم لری لری پر ورسو او ولادیو کې چې ستاسو دغه ګوم رسی او تاسو د لارې صفا کی خلک به خواري شي دا ټول بلار شي موږ ته مجبین دوه ټکی مدل ورکړو بس بیا به غیب شو دا غینه پس سبا د ډاکټرانو یو ټیم رولېږي دا ټول بلیونیو په دې سارا کې به منډي وای د دې دا غمونه ګره دا د کنټرول نه دي د دې ګیلا هوای ګیلا نه دا د سلیریش لاشونه چې تا ته مخامخ پرتی کنه او تا ته سو ګیلا کینه به ګیلا نه سیوا بهرال جی تاسو आवाज کې خو رب کائنات ته تاسو له دې اجر در کی په دې دنیا او پاغه باندې دا تکلیف تاسو نه سکري شلر کوله خو زموږ دعاګانې د ولس دعاګانې جی تاسو سره دي ډیره مهرباني ډیره مهرباني الله ابنا خفغان روک کا خجی ډیره مهرباني ډیره شکریا انس پسرم نن خاموش نی سیوا بلا کلو پس هم انس ته سکودري غنو د بمداسي چپی د به د خندا په محفل کې هم ډېر په مشکل خپل مسکا د مخته وربخي د کانو د دنه داسې یوړل چې شابه د دنیا ډېر خوږې رشته هم راشي په د پکلېږي د پلارم په دوبه کې مسافر او هغه دلته راغلو چې د کور کې د واده پروګرام د غشا زلمی نو هم سیلاب یوړو د مور هم یوړه او د خورې موړې وا او سم هسپتال کې رانه سوي څنګه طبيعت څنګه زویا د جی سره ملو شي وکنه نه ملو شي ورغلو د جی دی نه دی ودل نور راغلی اجم راغله ولې خپه زویا پکې ما خزویا ورسونه خلک راغلی تا ها نه سلام تاسو سره یو زویا سوک سوک یوړو مامور افلا جوهرانی ترورانی می واړای مانای بابا می ټول هله 24 کسان ورونه شو ادرې سلور کسان اوسه وي زفن ته سوم کې زویا سلورم کې ها مخه پکې خزویا
دا یو کری نه قدر منونګه به شغونه کری ته ورزو یا الله خیر تعالی کا ځان ټیټ کړ یا الله خیر دروان کری نه بل روان کری ته ورزم به شغونه وته وی التم ډیر زیات تاوان شوی دی دا چې په کوم لار موږ روان یو او د موټر سایکل د تګم نه دا سړکو د سیلاب په دې سړک کې هم سنې دی پرې او بهرحال کوشش کوو چې هغه ځای ته مو ورسو او د هغه ځای احوال هم تاسو ته کیدو موږ سره اوس څنګه دې صحت ښه دی الله حافظ Dr. Iram Zeib, Dental and Skincare Studio, treatments available. Chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। په پونیر کې ولاړ په دې ډاکټر صاحب لیکلی او شعر تاسو تخکاری اسه سوچ کوم چې دا شاعر چې کله دا شعر لیکلو نو ته پته چې په پونیر با دا حالت راځي او که تاسو ګورئ نو بالکل ټیکی لیکلی چې سلګې شو زندگی سخیصه پاتې نشو مور بهستانه مې د ژوند سمزه پاتې نشو سیوا ماړې به بیا جوړ شي سیوا خمورې ته چې پکې نه وي نو دا جنت هم کندر والا نوید خو صاحب خبرې نشو کولې ګونګې دی اسې سوچ مې کو چې دنه خو بیللی هو چې دې سالګې واري شي دغه आवाज بیو کنه زما 100% یقین نه چې د چغه با تر ډېر لره هدا پوری شي سیوا د بټول مر خبرې نه کړي خو پروا به نه کړي سیوا خو چې دا کمې بیللی وې بچ خدایا دا आवाज راکې چوکری کم چې تر لره پورې زما دا आवाज لاړ شي خپل بچی بیلل خپل بیبي بیلل او مړ سبب بیا پاتې شي او مور پلار هم بیلل او دوه خويندې هم ستاسو کی ترزوی مې دي خو سره درې چې دوه خبرې مو سره وکړو څنګه تاسو کوم څنګه تاسو طبیعت ښه ده اړه مې وی ګډ ور دی جی تاسو کوم نو خو دې وبېلل خپه پکې چا پسې ډیر جی درچا درې زامنو بس جوړي او جی ای پسې ډیر خپه او جی درې زامنو خاصونه سونه عمرونه یو د سلورو کالو بو بل بر دوه بل ته دوه میاشتو او جی پاکج پسې ډیر خپه دی اکه شری ماشوم پسې ډیر خپه او جی پسې خپه دی نو بیگم هم لاړه بچیم لاړل او جی هغه مور پلارم دوه خويندې یو خوره د سره پاتې شو یو ورور دی چې صرف نو او جام زخمی دی سیلاب وړو زخمی دی
په ګټ ناس دا سړی ټول رس کوي ستاسو خاصه ګوره چیرې د خو ډیر غټ نقصان کړي دي څه ګوري دلته چې راشي اسی چې طریقه تری دته دي څه کوي بس ستګورنه چې خپي بس نو او جی د خپل خفګان چاته اوسه پورې خېده کسو کې پاتې نه کې چاته خفګان اظهار کولای نشي جی خپي هو د بکسه کار روزګار کو ټیلر دی جی او جی ټیلر کې ځان دا چې کوم کله دلته دې نه سونه لا شنو وته تقریبا 86 جنازي شوي دي او سم شومان لا ورک د کشر زم ورک دی جی نه پیدا شوی پګټ ناسیو ګونګه دغه تو پښمیر د خپل کور د مړو شمیره کیسه وا الله توبه یار الله ګران کار دی یار او د لاس دا بندونه هم بیا د ختميږي دلته خودم رلاشونه د یو کور نه وتی دي چې صاحب په لاس کې خو پینځل لس بند یو د چا چې سلیریش مړي دي او بیا د دیم لاس نه کار اخلي صاحب نه الله در باندې اسانه کی یاره الله در باندې اسانه کی ښا موږ ته ډیره دعا کوو ښا ډیره دعا د تکو وته وایا دعا را تکو الله به خیر کی وای صحیح دی ټیک دی ها سوي سنوي جی بس پړو خو سشته نه بس کوي دی ویل نه شنو وای زه سبا نشاته چې زخکاری دا پوره او بستی وا دلته خلکو دلته ژوندو دلته اذان او دلته جمعات او دلته وجوا دلته خندا وا دلته سرو دلته ټپا وا دلته مینا وا دلته امن او چاپیر چلو هوا وا فضا وا خندا وا خلا وا به وا داجی وا او دا ټول دیو بیلل इनको मैं बड़े अरसे से जानता हूँ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है पुरानी शनासाई है और जब से ये सैलाब आए साहब इधर ही हैं उस पर पुख्तू तशम स्वरलस काला पस ददज़वे शे साहबा ददमोर द तवी विराशा जुए खुद रे गोरा दे हुई ना सैलाब दे तबई भला बचान उड़ी दी دای غم کوم او چې کله د دې نه فارغ شم بیا به کورته ځم افضل صاحب ورسوم په خپل وکتل لک شانته په مختصر الفاظو کې راته وایا چې دا تکلیف دا سانحه دلته رااله سو شو سون شو او تاسو په خپل سولیدل یوسف جان به زه صرف یو خبرو کوم د دې خلکو همت ته د دې خلکو صبر ته بدوا ولسو سلام ده بس ما به صرف د دې خلکو کم د مینې محبت او د الله تعالی سره د خپل جوړو هغه اظهار د شکر کړي ابل مصیبت کې معنی لیدلې د دې خلکو د ځانو د خپل سر نه برقې نه لر کړي دلته زموږ ډېر ورځو شوې ډېر با پرده ډېر درانه ډېر عزتناک ډېر صبرناک ډېر ښکلي خلک دي بس دې نه موږ راغلي وو چې دیو په زخمونو باندې موږ څه پټۍ کېدو خو دیو هغه صبر د دیو الفاظ چې موږ وکتل زموږ ته تسلي میلاو شو یو جهان مننه سمندر دې په کوزه کې بند کو اخري خبره د بنیر تور سره ډیره نره ده صاحبہ په خپل بچی نوه کړی ده خو بلې سوال په خوله راوستی نه دی دا دومره خودداره خلک دي چې د خوددارۍ کیسې زه شروع کړم په دې یو پروګرام کې هغه ځایږي نه خو ما رب کائنات هر څه تا سره دي چې تکلیف او غم پرې راغی خدای پاکه دا سخته په اوس اسانه هم کې تاسو ټول په جمع وایه آمین د دې غټانو لاندې د دې سخت کاڼي لاندې سبلا پاسته خواږه خلک او سم خختي الله دې چې زما د خبره دروغ وګرځي خاصه وایم د غټانو او د سختو کانو زما ډیر خواږه وړل رب کائنات ته
په دې سیمه باندې رحم وکړي دعا کوم او په آخر کې د خیر ښېګړې د تنظیمونو زه خصوصي شکریا ادا کوم تاسو ثبوت ورکو د ورورولۍ د نرتوب او د ننګ الله دا سیمه دوباره بیا آباده کړي منیره په غم دې خفه یو